ولسونو د اسلامي امارت نه کلکه وکړئ. هیڅ یو اشغالګر ته، هیڅ یو جاسوس ته نور په دې هېواد کې ځای نشته او نه په دې هېواد کې ځای ورکوو. اسلامي امارت ګوري په 15 کلنۍ کال کې په افغانستان کې ډېر غټ غټ کارونه وکړل. د هېواد په سطحه صرف کم کمونې یادوري کوم، تفصیلونه نه بیانوم. پشت پیکانه ده چې 550,000 هکتاره ځمکه به خړوبه کوي. د افغانستان په تاریخ کې اولنی ځل ده چې د اوبو په مدیریت کې اسلامي امارت دومره کار کړی چې په تاریخ کې نه ده شوی. ورسره ټاپي پروژه نوي کارونه په هرات کې ته رسېدلي دي. عمومي سړکونه که د ولایتوب شاته یې راواخلو، من یو رباط تر انګرانې پورې له اردنه تر رباطه سړکونه پوخ لرو. له اردنه تر خوسته پورې د پوخ سړک ده. په داخل د ولایت کې د پکتیکا نه تر ګردیز د پوخ سړک ورسېدل. بندونه د پکتیکا په مرکز کې همدغه موږ د پلتو د بند شاهدان یو. کلونه کلونه تېر شو چې پکتیکا وادي دغه بند په ارمان کې وو. انشاءالله په دا کال او نیم کال کې کارونه خلاصېږي، خلک به یې ثمره وویني. په ټوله ولسوالیو کې چې ډیمونه جوړ شوي دي، نو لله الحمد موږ ټول ولسونه په یوه خولې باندې د اسلامي نظام د اسلامي امارت ملاتړ کوو. هېڅ بهرني هېواد ته، هېڅ اشغالي هېواد ته، هېڅ خارجي کړۍ ته، هېڅ استخباراتي کړۍ ته به نور اجازه نه ورکوو چې افغانستان ته راداخله شي. عاجزانو دا مطلب موږ تاسې جوړوو، دا امریکایان نه جوړوي، دا پاکستانیان نه جوړوي، دا ایرانیان نه جوړوي. هغه لګیا دي تخریبونه درپسې کوي. خپل ملک ته وفاداره شئ، خپل نظام ته وفاداره شئ، خپل وطن ته وفاداره شئ. اقتصادي مشکلات به لرو، ستونزه به په اقتصادي مشکلاتو کې لله الحمد الله تعالی به دا حل کړي. ګورئ افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی. په تاریخ کې هغه حکومتونه چې په رسمیت پیژندل شوي دومره کارونه نه دي شوي لکه نن چې موږ ته کېږي. نور به انشاءالله دا نظام یې موږ ته ملاتړی یو. که هر څوک په هر ځای کې په هره نقطه کې سر پورته کوي باید خونخوار شي. د اسلامي امارت له مسؤلینو مو همدا غوښتنه ده، په هېڅ یو باغیانې باندې نور رحم ترحم مه کوئ. دا نسلونه نور طاقت نه لري، دا نسلونه نور ابادي غواړي، دا یووالی غواړي، دا اتحاد غواړي، دا اتفاق غواړي او دا د تاسې سره ولاړ دي، په سر په مالو به سره جنګېږي.